د پرمختګ او آبادۍ په لور دا ځل په نیمروز کې د یو بند جوړولو کار پیلېږي. سلامونه او ستړي مه شئ، په دې هیله چې خبر تر پای وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ټاکل شوی چې د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د 1 میلیارډ او 582 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو یو لوی بند جوړ شي. د باختر دولتي اژانس د خبر له مخې د نیمروز د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس محمد حق بشیر ویلي چې دغه بند د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمان له مخې جوړیږي او 8000 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي. د هغه په وینا د دغه بند د جوړولو کار چې د شاوخوا 80 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري په نږدې راتلونکي کې به پیل شي. دا بند په داسې حال کې د ایران پولې ته څیرمه جوړیږي چې دغه هیواد تل د هلمند په سیند کې د خپلې حاکابې غوښتنه کوي.